د افغانستان نوین قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې. درنو دوستانو، افغانستان نوین لایک، سبسکرایب او له دوستانو سره مو شریک کړئ. نن درته یو ریښتینې کیسه لرم چې د هغې عنوان دی د ښوونځي په ارمان. کابل په یوه سیمه کې یو سایمن صاحب ژوند کوه. دې سایمن صاحب 2 زامن او یوه لور درلودله. سایمن صاحب په خپلو زامنو ډېر زیات کوشش کوه او تل به یې ویلې چې زما زامن باید ډاکټر او انجینران شي، اما خپلې لور ته یې هیڅ توجه نه کوله، هیڅ پام به یې ورته نه کوه. لور به یې تل ویل پلار جانه ولې زما ورونه ښوونځي ته ځي او زه نه ځمه، ولې ما نه پرېږدي ښوونځي ته؟ نو سایمن صاحب له دې سره چې یو تعلیم یافته سړی و او د علم په ګاڼه باندې سنبالو، اما د وطن هغه ناوړه رواجونه، هغه ناوړه دودونه یې بیا هم ذهن ډک کړی و. خپل لور ته به یې ویلې لور جانې خیر ده، زه موقع ته ګورم، حتما به د ښوونځي کې واچوم، خو ته ګوره ستا د کاکا لورګانې هېڅوک هم ښوونځي ته نه ځي، نو که چیرې ته لاړه شي خلک به بیا تا پسې خبرې کوي. نو مینې به ورته وویل نه پلار جانه داسې مه وایه، ما پسې به ولې خبرې کوي، زه خو ښوونځي ته ځم، کوم بد کار خو نه کوم که نه، زه درس ته ځمه. پلار به یې ورته وویل نه زویه لږ صبر وکوه، بیا به ګورو. همداسې وخت او زمان تېرېده. بله ورځ په کلي کې سوادآموزي کورس جوړ شو. نو مینې په ډېرې مینې سره او ډېرې تلوسې سره خپل پلار ته راغله او ورته ویل پلار جانه ګوره ښوونځي ته خو دې پرې نه ښودلم، مګر زه دې سوادآموزي ته ضرور ځمه، ځکه د کلي ټولې ښځې ورته راځي، زه وړه نجلۍ یم، تا ما ولې نه پرېږدي، زه اوس د 12 کالو یم، زه خو ډېره غټه نه یم، ته ولې ما سره داسې کوې؟ پلار یې له ډېر چورت او فکر نه وروسته خپلې لور ته اجازه ورکړه او ورته یې وویل ځه لاړه شه لورې چې دومره شلی دې سوادآموزي ته دې لاړه شه، سبا به دې زه شامله کړم، بیا ما سره لاړه شه، زه چې کله وظیفې نه راغلم نو ضرور به تا شاملوم. مینې ډېره زیاته خوشحاله شوه او په ډېرې تلوسې سره یې ځان تیار کړ. کله چې پلار له وظیفې څخه کور ته راغی ورته یې وویل پلار جانه زه خو تیاره یم او تا راته ویلي وو چې تا به وړم او سوادآموزي کې به دې شاملوم. پلار یې هم مینه واخیستله او په سوادآموزي کې یې شامله کړه. په ډېرې مینې سره هره ورځ سوادآموزي ته تله. هلته یې د خیاطۍ زده کړې هم کولې، یو څه انګلیسي هم زده کړه، نو ډېره زیاته لایقه هم وه. په ټولو زده کوونکو کې دا لومړۍ درجه وه، ډېره لایقه وه او ډېر په شوق به یې درس ویلې. روزانه به لکه دا چې مکتب ته ځي په همدې شکل به دا تله او کور کې به یې خپلې کورنۍ دندې کولې او د کور ټول کارونه به یې هم کول. بله ورځ یې ورور راغی او پلار ته وویل پلاره دې کور کې به یا زه یم یا ستا دا لور مینه، دا په دې جګ قد باندې او په دې قواره باندې هره ورځ روانه ده، ښوونځي ته ځي او راځي، زویه ښوونځي ته خو دې پرې نه ښودله، دا سوادآموزي کورس ته ځي، ولې دې ته هم نه پرېږدې، هلته خو دې ټول کلي ټولې ښځې ځي، نو دا بیچاره هم پرېږده چې لاړه شي او څه زده کړي، مینه لري، درس لري، شوق لري دې هر څه سره، ولې یې نه پرېږدې؟ پلاره دا ډېر موږ ته شرم ده، موږ ته پېغور ده، خلک به وایي چې د دې فلاني خور وګوره روانه ده سوادآموزي کورس ته ځي. زویه خیر ده حوصله وکوه، یو څونه وخت نوره هم پرېږده، بیا به ګورو ورسره. مینې دا خبرې واورېدې او ډېره زیاته خفه شوه او په زړغوني اواز یې خپل پلار ته وویل پلار جانه پام وکړه چې ما له دې ځایه ونه باسې، زه ډېره مینه لرم، زه غواړم درس ووایم. مینې د 6م وم پورې په انګلیزي کې خپل درس ته ادامه ورکړه. خیاطي هم ډېره ښه زده کړه، کارایشګري کې هم کار وکړه، هر څه یې دلته زده کړه، سترګې خلاصې شوې. مینه اوس یو بې سواده نه ده، مینه اوس یو باسواده نجلۍ ده. همداسې ورځې او شپې تېرېدلې، نجلۍ ډېره زیاته لایقه کېدله، ورځ تر بلې لایقه کېدله. بله ورځ یې تره کور ته راغی او خپل ورور ته یې وویل وروره تا خو دې لور اخیستې ده په سوادآموزي ده، نه پوهېږم څه شی ده، هلته دې شامله کړې ده او دا زموږ په دود و دستور کې نه ده، ته به د لور نوره ښوونځي ته نه پرېږدې. وروره ښوونځي کې مې نه ده شامله کړې، یو سوادآموزي کورس ده، هلته ځي، ټولې مېرمنې دي ورسره یو څه یې زده کړي دي، اوس یې خیاطي هم ډېره ښه زده کړې ده، ماشاءالله درس هم اوس ډېر ښه ویلی شي، لیکلی شي، باسواده شوې ده،
سبا که واده وکړي خپل اولادونو ته یې رسېدلی شي. تاسو ولې د دې مخالفت کوئ؟ ښه وروره دې خبرو نه تېر شه. ته خو پوهېږې زما یو زوی ده او غواړم هغه ته ستا دا لور وکړمه. نو که ستا رضا وي نو ما ته نن دسمال راکئ، زه به یې بلې هفتې ته شیریني جوړه کړم. د مینې پلار وویل سمه ده، زه به خپلې مېرمنې سره مشوره وکړم او بیا به درته لږ وروسته احوال درکړم. د مینې مور د اول زړه نه کېده، ویلې چې نه غواړم خپله لور ورکړم، پرېږده چې دغه نجلۍ داسې واده آموزي کورس نه خلاصه شي، وړه ماشومه ده تر څو پورې خلاصه شي، ښوونځۍ کې به یې شامله کړم. ولې ورسره داسې کوې؟ خو بالاخره له ډېرو لانجو جنجالو وروسته مینه یې د خپل تره زوی ته نامزاده کړه. هغه سره کوژده شوه، واده یې وکړه. د مینې د تره ښځې هغې سره ډېره خرابه رویه کوله، تل به یې ورته دا پیغورونه ورکول، نو ته خو ټوله ورځ په مکتبو په کورسو ګرځېدلې، ستا څه زده دي؟ سترګې دې سپینې دي، ته ځکه هر څه ته دې فکر نه کوې، کار نشې کولی، د کور هېڅ هم ستا زده نه دي. باوجود د دې چې مینه د کور ټول کارونه ترسره کول. مینه به زړه غونې شوه، ورته به یې وویل د تره ښځې څه مې نه دي کړي، که څه پاتې یې نو راته ووایه، داسې پیغور ما ته مه راکوه. کله چې زه مکتب ته تللې ما یو څه زده کړي دي، ما خیاطي زده کړې، ما درس زده کړی، ما خو کوم بد څه نه دي زده کړي، ته ولې راته دا پیغور راکوې؟ د تره ښځې به ورته وویل چوپ شه، ما سره کوشش ونه کړه چې ما سره زبان بازي وکړي، له کښېنه پر ځای دې او خپل کارونه دې کوه، که نه نو زوی ته به مې ووایم وضع به دې خرابه کړي. مینه به چوپ شوه او هېڅ څه به یې نه ویل. همدا روزګار همداسې تېرېده. مینه اوس د 3 اولادو خاونده ده، 2 لورګانې او 1 زوی لري. بله ورځ مینه په پخلنځي کې ناسته وه او خواړه یې پخول چې یو اواز شو، درز شو. د دې مغزو باندې دا درز داسې ولګېده لکه چې تندر له اسمانه راولېږي او له پښو یې ساه لاړه. زړه یې وډبېده او ځان سره یې وویل یا الله خیر راپېښ دی، دا به څه وي، څنګه به وي، چیرې به وي. نو نوره چوپ شوه، هېڅ یې هم ونه ویل. څو دقیقې تېرې نه وې چې د مینې تره راغی او په چیغو چیغو یې وویل چې ما مې خپل زوی له لاسه ورکړه، زما ملا ماته شوه، زما زوی نور نشته. او تره یې په 2 سترګو ړوند شو، فلج شو، په ځای ولید. مینه هم د مړي په شان وه او د تره ښځی هم نور په دې ژوب دنیا کې نه وه. بېهوښه پرته وه او هر څه یې همداسې فقط اورېدل چې خلک ځي او راځي. خلک فقط یو تسلیت ورکوي او بېرته ځي. همداسې ورځې تېرې شوې، شپې تېرې شوې. د مینې خواښې نوره د دې دنیا نه وه، هغه په ځای پرته وه. خو سر یې هم فلج شوی و او مینې ځان ته وویل مینې پاڅېږه، ته خو ځوانه یې، دا خو د دوی اولادو، ته پاڅېږه، ته باید پاڅېږې، ستا اولادونه دي، ته باید د هغوی خدمت وکړې، ته باید کار وکړې. هېڅوک موږ ته کار نه کوي. له ځایه به جګه شوه او د ژوند چارې یې شروع کړې. یو څه پیسې ورته دولت ورکړې وې، دولت هم نور د دې په قصه کې نه شو، هغه پیسې هم خلاصې شوې. نور ژوند یې ډېر خراب شو. زندګي هغه د فقیرانو او غریبانو ژوند وګرځېده. نور څوک نه ول چې دوی ته دوکانداري وکړي، نور څوک نه ول چې دوی ته سودا راوړي د کور. خو سر یې هم په ځای پروت و، فلج و، ژوند یې خراب شو، تکک تکول، هېڅ څه هم په دې کور کې نه ول. ماشومان اولادونه یې خپل مور ته کتل او ژړلې، همدا یې ویل مورجانې پلار مې څه شو، پلار مې کوم انتحاري کې مړ شو، مړ یې که زما پلار، نو هغه نو څه کړي ول چې دا یې مړ که، ولې یې مړ که. همدا پوښتنې به یې خپل مور نه کولې. او یوه ورځ یې مور ته وویلې مورې اوس چې موږ پلار نه لرو نو موږ ته به دا د خواړه څوک اخلي، موږ ته به کالي څوک اخلي، بابا خو مې هم فلج شوی دی، نو موږ به څه کوو. مینې ځان سره فکر وکړه که چیرې زه همداسې کښېنم له اسمانه خو ډوډۍ نه راغورځېږي، زه باید کار وکوم، اما څه وکړم. لاړه د کلي یو څه واده آموزي مرکز ته لاړه. هلته یې هغوی ته وویل چې زه د دې کورسه فارغه شوې یم، که چیرې خیاطي لرئ او که چیرې
سوا د موزیک هم درس لرئ زه به یې ورکړم. زه خپل کور کې ځای لرم، تاسو کولی شئ ما سره مرسته وکړئ. زه یوه تنها میرمنه یم. له هغې نه وروسته مینې خیاطي شروع کړه. کور کې یې خپل ځان ته زده کوونکي وروزل. هره ورځ به یې خیاطي کوله او زده کوونکي به یې روزل. همداسې ورځ او شپې تېرېدې، یو څه معاش یې اخیسته. ژوند یې همداسې روان و او همیشه به یې ځان سره ویلې زه به دا کار هیڅکله خپل اولادونو سره ونه کړم چې له ما سره وشو. زه د ښوونځۍ ځای په ارمان پاتې شوم، اما دا ارمان مې پوره نه شو. خپل اولادونه ضرور ښوونځۍ ته لیږم. خپلې لورګانو باندې به مې درس وایم. له ټولو هیوادوالو څخه دا هیله لرم چې هیله کوم خپلې لورګانې خویندې ښوونځۍ ته ولیږئ. هغوی دوی ته تشویق کوي چې هغوی درس ووایي. هغوی دوی ته تشویق کوي چې تاسو یو انسان هستئ، تاسو د ژوند مسؤلیت لرئ. نو زه تاسو ټولو نه دا هیله کوم چې خپل اولادونه ولیږئ ښوونځۍ ته. دا بد پیغور ځان ته مه ګڼئ، دا ځان ته پیغور مه ګڼئ چې ستا لور ښوونځۍ ته ځي، ستا خور ښوونځۍ ته ځي. تاسو ځان ته دا ویاړ وګڼئ چې ستا لور او خور دومره ده چې هغه درس وایي. له تاسو ټولو هیوادوالو نه هیله کوم چې هیڅکله هم د دې معنی نه شئ چې ستاسو لور په کور کې کښېني. دا که نن په ما راغلی سبا په تاسو راځي، بله ورځ په بله چا راځي او بله ورځ په بل چا راځي. تاسو چې هغه ښځې په افغانستان کې اوس ګورئ چې خیرات جمعوي، هغه ښځې چې ګورئ په ښاروالي کې کارونه کوي، هغه څوک دي؟ هغه ستاسو په شانتې پلرونه او ورونه ول چې دوی یې ښوونځۍ ته نه پرېښودلې، دوی یې په کور کې کښېنولې، ورته یې ویلې چې تاسو دا موږ ته شرم ده، تاسو په کور کې کښېنئ. ولې؟ دا شرم باید ځان نه لرې کړو. دا شرم نه ده، دا زموږ بې غیرتي ده چې موږ خپله لورګانې په کور کې کښېنو او سبا چې ضرورت پېښ شي دوی ځي خیرات جمعوي. کله چې زموږ په کور کې به څوک ناروغ شو نو ښځې ډاکټر ویلی به چې ښځې ډاکټرې ته یې ویسئ. نو که چیرې د ته لور ونه لیږې، زه لور ونه لیږم، نو دا ډاکټره به له کومه شي؟ نو دا معلمه به له کوم ځای نه شي؟ د تاسو ټولو هیوادوالو څخه په ډېر درنه هیله کوم زما داستان واورئ. دا داستان ما د دې لپاره تاسو ته وویلې چې تاسو باید زما ژوند درک کړئ. نو زما ژوند که تاسو درک کولی شئ خپلې لورګانې مو ښوونځۍ ته ولیږئ. ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. دا یو رښتینی داستان و. تاسو هم کولی شئ خپل رښتیني داستانونه ما ته راواستوئ او زه به ستاسو نومونه نه اخلم، په بل نوم به یې درته نشروم. تاسو نه ډیره مننه. خدای په امان. ښې چارې.